دا چې حدیث شریف کې راځي چې قبله طرف ته لاړې توکل هغې طرف ته د استنجا او د بولو په وخت کې مخ کول او شا کول دا ښه نه دي. نو بیا هم ادب دا دی چې قبلې طرف ته څوک خپې نه غځوي. دا د ادب تقاضا ده، دا نه څه فرض دي او نه څه واجب دي. پوهېږې د انسان طبیعت دا دی چې داسې بې ادبي د هغه نه وي خوښه چې قبلې طرف ته خپې کړي. دا علما کرامو ذکر کړې دا خبره د فقه په کتابونو کې چې قبلې طرف ته خپې کول دا ښه نه دي. او دا قیاس کړي په دغه حدیث باندې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام منع فرمایله چې تاسو لاړې مه توکئ دغې طرف ته. هغوی ویلي چې لاړې توکل ورته ښه نه دي، نو خپې هم ورته نه دي غځول پکار. نه پوهېږئ په دې خبرو. دا یو قیاس کړی، نو بې ادبي ورته مونږ ویلی شو زیات نه زیات. نور دا خبره نشته. ښه د هغې وجه دا ده زموږ والد محترم رحمت الله علیه تللی داتا دربار ته، لاهور کې داتا دربار دی. هلته تللی و نو داسې چېرته یو پیلر ته یو دیوال ته ډډه والې و، نو خپې هغه قبر طرف ته وي. نو هغه هلته چې هغه منجور و هغه پسې راغی، هغه مجاور چې و که نه منجور، هغه پسې راغی وایي دا خپې چوتې کوي، دلته خو داتا صاحب دی، داتا صاحب ته دې خپې غځولي. هغه ته تا خدای تباه که، دی خو خانه کعبه ده، دی خو مدینه منوره، دی خو بیت المقدس دی، خو اجمیر شریف دی، خو پلانکې پیر دی، خو پلانکې پیر دی. پلار طرف ته دې خپې وغځوم، اسمان ته خپې کوم وایي چېرته خپې چېرته وغځومه. بس هغه ته ښه ټیک ته ټیک ته بس وایي صحیح زه ستړی یم، ته ما ته وایي چې خپې مه غځوه داتا صاحب دی. هلته ټول دنیا پیرانو ګیره کړې او زه ګناهګار یم. نه دا خبره ده چې یاره دغه صرف انسان طبیعت دا وایي چې دا بې ادبي ده، نو څه فرض دي نه څه واجب دي. ښه دې خوا هم خپې غځولی شي، دې خوا هم خپې غځولی شي، او څه حرام خو ته سر چا ویلي نه دي اوسه پورې. مولوي صاحب د ځان نه ویلي دي او یا تا خبره غلطه نقل کړې چې دا حرام دي. دی وایي ما په 3 بجې خوب لیدلی دی چې مالټې خورم او ډېرې زیاتې مې وخوړې او زړه مې نه مړېږي. دې څه مطلب دی؟ ما ته څه پته چې اوس ګره ځینې څیزونه خلک راولېږي که نه د چټونه یا سوالونه راولېږي، نه ما ته پته نه وي چې یاره د خوبونو باره کې خصوصا دې له ځان له یو نشست ورکول پکاري. د خوبونو باره کې دا قصه ده. خوب داسې یو څیز دی چې چا حالت تا ته نه معلوم، ته پته نه لګي، هغه د کور حالت ته نه معلوم، د هغه د معاش باره کې ته پته نشته، د هغه د دې باره کې ته پته نشته چې هغه واده کړی که واده نه دی کړی. نو اوس دا د مالټو باره کې خوب لیدلی دی که نه، نه هر یو سړی د هغه جدا جدا صحیح حالت. اوس که یو سړی داسې چې واده نه دی کړی نو هغه ډېرې مالټې خوړلي، د دې دا مطلب دی چې الله جل شانو به دله ډېره نفع ورکوي، الله جل شانو به له مال و دولت ورکوي. او که چېرته شادي شدی او د 3 نه ډېرې مالټې خوړلي، د 3 نه ډېرې مالټې خوړلي، دا بیا مال و دولت دی. او که 3 نه کمی یا 3، د دې مطلب دا دی چې الله جل شانو به نر اولاد ورکوي. ښه صحیح ده. نو ما ته څه پته راغوس چې 3 بجې خوب لیدلی دی. دا وایي چې یو عالم دین دی، هغه تپوس کوي چې مشوره کومه چې ما ته نوکري نه میلاویږي، زه یو پردی ګاډی په ټکسي باندې چلولی شم که نه. ګوره د عالم نه څوک مزدور نه جوړوي. ښه صحیح ده، د عالم نه څوک مزدور نه جوړوي، دا ښه خبره نه ده. صحیح ده. او منه راغلی ده زموږ چې څونه کتابونه دي ټولو لیکلي دي چې دې سړي نه مزدور نه جوړوي، چې ستا عالم وي، ستا مقتدی وي، ستا امام وي. نو عالم دنه نوکر نه جوړول پکار. ښه دغه بهترین مخلوق ته په مخ ته ځمکه باندې الله جل شانه انبیاء کرام وارثان ګرځولي. البته دې کولی شي ځان له مزدوري هم کولی شي، ټکسي هم چلولی شي، هر څه واقعي که مجبوري. نور عام خلکو له پکار دی دله داسې ونه کړي. ښه او دله پکار دي چې ته بل ځای ته لاړ شي، ښه ځان له بهترین کاروبار کې لږې پیسې رسوي، هغه د چولو نه شروع که خو شروع که. ښه که یو هلک یا جینۍ د خپل پلار نه، د مور نه یا د مشر ورور نه، مطلب د سرپرست نه د واده مطالبه وکړي، نه کولی شي دا جینۍ او هلک که نه کولی نه شي که داسې مطالبه وکړه او هغوی ول واده ونه کړو، دغه مور او پلار او مشران یې ګناهګارېږي په دې باندې. الله جل شانه قرآن کې فرمایي سورة النور کې وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ. تاسو کې چې کوم خلک دي سرپرستان او مشرانو ته وایي د هغې نکاح تاسو وکړئ. حکم دی، حکم د وجوب دپاره راځي چې یو څیز په تا واجب دی، دا به ته کې او چې بیا د نه هغه وغواړي بیا خو بیا خامخا کې. نکاح شوی وه خو رخصتي لا نه وه شوې او خاوند په غوسه کې 3 طلاق ورکړه خپلې ښځې، دې څه حکم دی؟ دې حکم دا دی چې موبایل استعمال کړی دی.
پته لګي چې موبایل استعمال کړي. دا مې تابل اوس ویلو 3 طلاق هم مضبوط شوی ځکه دای خزه وا رخصتی ضروری نه ده بس چې نکاح شوی د پدې د هغه خزه شوی 3 طلاق ور کړی دي. الله جل شانو فرمایي حتی تنکح زوجا غیره سو پوری چې بل ته بیان یې واله کړي کنه هغه نه جوټه کړي هغه ولې بیا طلاق نه ور کړي هغه پورستا خزه کې دی نشي ښا. وما خوب لیدلې زمون په کور کې یو منګې دی او دا غینه کټمل روزي دې څه تعبیر دی. منګې خدا د خزه د پاره یا د منفعت لپاره زی خزه نه خزه د وبو منګې لیدلې دا منفعت ته او که چېرته عام منګې لیدلې اسی منګې وبو بس پکې نه آیات د وبني اسکلین دا بیا خزه ده او کټمل روتل دادی چې د خزه د طرف نه څوک داسې دشمنان دي چې رتبه باغی نه پويږي طالب لګ لګ نقصان درکې ته معلومه ولې نه شيخه ګورنه منګون سړې چی او پته وته نه لګي لګي نه دسکی کمزور دی دشمن ولګ لګ به خرابې پته وته نه لګي تاسو شرګړ په بازار کې یو معاملې کیږي هغه داس یو سړی میټر لګولې درې سلور دکانونه پاغي باندې چلیږي او معاملې د حساب داسي چې یو دکاندار هغه کم چې میټر لګولې هغه وی چې بل ارسنګ راځي تاسو مال ارمیاش 1500 روپیا راکې داسي ټیک ټاک غلطه ده بالکل غلطه ده ناروا او ناجایز دي. یو زنانه د جنابت په حالت کې خپل بچی لپاره ورکولې شي بالکل ورکولې شي. استاد والد صاحب مؤذن ته حکم کو چې نیمه غنټه مخکې اذان وایا. استاد په جمعات کې نن سبا 15-20 منټ مخکې اذان کیږي. استاد طریقه ټیک وګ استاد د والد صاحب زما د والد صاحب طریقه ټیک او زه بالکل په غلطه یم په دې صحیح ده. اغي بزکه دا سی ویچ نیمه غنټه مخکې اذان وای چې خلکو ته نفل ټایم ملو شي خلک مونږ له په وخت راشي او ټایم وته ملو شي د نفل او مخکې نفل کې د مانځنه بهترینه طریقه ودا غیخه. زموږ په هاستل کې زموږ سره شیګان مرګري داغي سره یو ځای خوراک کولې شو او کولې شي. یو لږ ډیر زیات پریشان دی او جاړي او هر ټایم وای چې زه خو بینه ما چاته ویلې نشم او داسې وظیفه راته خای چې د خوبون نه خلاص شم. ا خوب دا زه په خوب کې نه چې د خپل مور سره زه بدکاری کوم په مخه بهترین خوب دی ولې یریږي په دی باندې دی مطلب دا چې مور به ته دونه دعا کوي چې ته ډېر مالداري او منفعت د دنیا او د آخرت به نصیب کیږي دا مطلب دی ښا. هر څه کې کا عقل چلی دی کنه خلک به ډېر حد ته رسیدلې وي. علم بغیر عقل بغیر علم دې ته گمراهي وي صحیح ده. یو صاحب انشورنس کړو هغه مړ شو داغه د انشورنس پیسې هغه میلاو شنو دا په میراث خورو کې تقسیمولې شو او کنه شری حکم څه دی دا په میراث خورو کې نشي تقسیمولې دا حرام مال دا بچته صدقه کې او بغیر د نیت ته ثواب نه ښه. دا وایي چې مفتی ندیم صاحب ویلي دي د 22 مدرسو د علماء دیوبند فتوا ده چې په اشاعت التوحید و سنت پنځپیریانو پسې مونږ کول دا ناروا دي. تاسو سره ده ما ته نه مفتی ندیم پتهشته نه د دوی شو مدرسو پتهشته د علماء دیوبند او نه زه په داسې خبرو باندې خپل کامنټس ورکوم ښه. اختلافي مسلې چې از لغواړي کې دي چې لغواړي چړوي نه کی زه اکثر وي په خوب کې نه مجمع په څوک چاته را پسې دي او زه چغې وهمه او आवाज مې څوک نه اوري. دا اصل کې مسله دا ده چې نن سبا یخني ده او تا بلستان یا کمبل چولې سادي بند شي نو ته قدم چرته ما په څوک را پسې دي خرابې کمبل صحیح استعمالو بیا بټی کی ښا. د سحر سنت ته انسان نه پاتې دا سحر مونږ له سړی راشي او سنت په جمعات کې کوي او جمع ولاړ څنګه به کوي بس د ځکه دیو کې د امام تلاوت نه اوري ښا. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. الله فرمایي چې قرآن ویل کېږي بیا به تخپل قرآن نه وي هغه قرآن ته بغوږ دی ښا. د ځکه په جمعات کې اول سنت طریقه ده خلک په کور کې کوي نفل هم په کور کې کوي سنت هم په کور کې کوي که چېرته داسې مجبوري و بیا په جمعات کې په دې ځای کې سنت پکار دي چې د امام تلاوت نه اوري د امام تلاوت نه اوري او که بیا هم ځای نه وداسي نو بیا د امام سره ودرېږي خپل منځ دیو کې هغه پسې به فوراً بیا سنت نه کوي. لکه بخاری او مسلم شریف کې روایت ته نبی علیہ السلام فرمایل لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. سحر د مون پس هیڅ منځ نشته سو پورې چې نور نه راخته. بخاری شریف کې او مسلم شریف کې روایت او د مازیګر مون نه پس یو منځ نشته سو پورې چې نور غیب شوی نه.
بیا که وروسته داسې احتیاطاً راګرځئ دا سنت تنور د راختو نه پس نه راګرځولی شي. البته د سنتو قضا نشته په شریعت کې ښه. هسې علما احتیاطاً لیکلي چې احتیاط دا دی چې بیا ډېر زیات شریعت تعلیمات او ترغیب راغلی په دې کې د سحر د سنتو باره کې، نو وروسته بیا نور روخي کول پکار دي احتیاطاً، نور سنتو قضا نه. شیخ ابو حسان اسحاق حسان سواتی هغه په یو بیان کې وایي چې د منځ نه سړی فارغ شي او په سر باندې لاس ږدي او یا قوي وي دا بدعت دی. هغه ته د غریب دې خبرې پته نشته ښه، اته پته نشته بدعت نه دی. په طبرانی کې او بازار کې مسند بازار کې روایت ده، حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به کله د مون فارغ شو خپل تندی به لاس کې خودو. دا ماته چرته نه دی ملو شوی چې یا قوي ویلې نور دعاګانې دي اشهد ان لا اله الا انت هو الرحمن الرحیم. دا دعا به نبی علیہ السلام یا قوي ماته نه معلوم، دا یا قوي مبارک بدعت دغه تم ویل نه دی پکار، ځکه دا د الله جل شانو نوم دی نه قباحت پکې څه دی. البته کده سر باندې لاس دلو ته بدعت وي دغه نبی علیہ السلام کړی دی ښه، او ته پته نه لګي چې دا څه دي. دا وایي چې د سکول استاد یم، سکول والو د ماشومانو نه فیس اخیستی دی د 4 میاشتو، خو ما ته د 4 میاشتو تنخواه اوسه پورې نه ده میلاو شوي. دا ظلم نه دی او د دې ګناه شته که نه دونه غټه ګناه ده، سخت ظلم دی داسې کول. ښه نبي علیہ السلام فرمایي اعطوا الاجیر اجره قبل ان یجف عرقه، کم مزدور دی هغه له د خولې د اوچېدو نه مخکې د هغه اجرت ورکه، د هغه مزدوري ورکه. صحیح ده؟ او تقریبا بخاری کې روایت ده تقریبا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې الله جل شانو به د 3 کسانو طرفدار د قیامت پر ورځ باندې هغې د طرف نه به مقابله دی الله جل شانو دغه ظالم سره. یو پکې هغه سړی دی هغه مزدور چې هغه مزدوري کړي او څوک له مزدوري نه ورکوي، الله به د قیامت پر ورځ د طرفداري د هغه خلاف سړي د هغه سړي خلاف په الله جل شانو فیصله کوي کوم چې دا ظلم کړی. ښه جی دې باندې خو ما ویلي مخکې بیان کړی په دې کې چې یاره که داسې قانون مخکې نه د هغې مقرري دې ته اجرت خاصه وایي. څه اجرت خاصه؟ لکه هغې وایي که چوټیانې که هر څه یې کې دې فیس په مونږ راکوئ نه هغه اخیستی شي، هغه د دې فیسه اخیستی شي، ځکه دې سره چې زمونږ کومه اجاره شوې ده هغه د دې ده چې یاره که چوټي او که هر څه خو مونږ به تاسو له د میاشتې فیس درکوو. که د هغې قانون داسې بیا درسته، که د هغې قانون داسې نه یا سرکاري قانون داسې نه نو بیا درسته نه ده. صحیح ده؟ او تقریبا سرکار هم دا اجازت ورکړی دی چې دې فیس اخیستی شي. البته دا اوس چې مخکې د کرونا کمې ورځې تېرې شوې نو په دې کې څه ډسکاونټ هغې ته ښودلی چې دونه پرسنټیج به تاسو پرېږدی ماشوم ته. صحیح ده؟ نو قانون خلاف ورزي کول دا ګناه ده. بیا ښه جس کو هم تنخواہ پر کم سړی چې مونږ په تنخواه باندې په نوکرۍ ولګو او هغه بیا تنخواه ملي او د هغې نه سیوا نورم سألی نو دا خیانت دی. دا حدیث ته او ابو داود شریف روایت دی، نبی علیہ السلام فرمایل مونږ چې من استعملناه علی عمل، څوک چې مونږ په یو کار باندې ولګو او دله بیا د هغې اجرت ورکوو دې نه سیوا دی بیا ځان له په دغې کار کې پیدا کوي، دا خیانت دی. نبی علیہ السلام فرمایل نو تفصیل په دې کې دی بیا درته چرته ویم هغه سبب ووایو. صلی الله تعالی علی خیر خلقه.